تاسو دا یو طرف ته ویډیو وینئ دا هماغه کور دی چې الحمدلله ستاسو په مرسته قمر بنسټ جوړ کړ. اوس شاته کار روان دی. همدغه چې ویني همدغسې نور کورونه موږ هم غواړو د افغانستان کې مختلفو ولایتونو کې یتیمانو ته ناچاره نادارو خلکو ته جوړ کړو. دا خو یوازې موږ نسو کولی، تاسو واستئ چې موږ دلته کار کوو. دا اوس دغه لینک ښکاري، په ده کې ځان ثبت کړه. ستا د حساب نه د قمر حساب ته به راځي او قمر به انشاءالله د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورځي. کونډې یتیمان ناچاره ناداره خلکو لپاره به انشاءالله دغسې ښایسته ښایسته کورونه جوړو تر څو پورې هغې آینده ژوند پکې وکړي. موږ او تاسو ګټه څه شی ده؟ دوه ګټې دي. یو خو دا ده چې په دې دنیا کې به مو الله په مال او په اولاد کې برکت اچوي او په آخرت کې به مو ځان لپاره یو سرمایه ګزاري کړي. پوهېږي دا جاري صدقه ده. دغه خلک چې پکې ژوند کوي او د دوی زړه ته چې کوم خوشحالي راځي هغه زما او ستاسو لپاره د ټول دنیا نه بهتر ده. او موږ ستاسو په دغه پیسو باندې په افغانستان کې څاګانې هم وباسو، مسجدونه هم جوړو، پلچکونه هم جوړو، ورسره داسې ښایسته ښایسته کورونه هم جوړو. دا اوس ځان ثبت کړه او کوی شي هره میاشت په آخر کې حساب هم غواړې. موږ تاسو ته تیار یو. السلام علیکم ورحمة الله.